السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو د ویر اورجا پر شاه درویش یم. پروګرام دی ستاسو د خوښې ښکلی مازدیګر. امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به یې. مینهوالو څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ په شاعرانو پسې لی په لی کوڅه په کوڅه ګرځو او هغه شاعران کوم چې د سوشل میډیا نه پناه وي هغه ستاسو په وړاندې راولو. په نن پروګرام کې راغلي یو جهانګیري ته. دلته کې په جهانګیري کې د یو زلمی شاعر سره په خوا کې ناست یو. راځئ چې نیغ په نیغ ورسره ملو شو. ګرانه ملګریا، په ښکلي مازدیګر پروګرام کې درته ستړي مه شي او هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه جعفر صاحب، ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوو چې د دومره لرې نه راغلی او ځان مو راورسو د پښتو لپاره دغه هر څه کوئ، نو ستاسو ډېره زیاته مننه کوو. ډېره زیاته مننه ملګریا. یقینا چې ستاسو ډېر مینهوال به وي، تاسو به پیژنئ، خو زموږ د دې ښکلي مازدیګر پیج چې کوم نوي ملګري دي هغوی سره خپله لنډه پیژنګلو وکړي. بس جعفر صاحب لنډه پیژنګلو دغه ده، مینهوالو ته د پته وي چې زما نوم خالق نور یوسفزی دی او د جهانګیري سره تعلق لرم. دا راته وایي چې تاسو د شاعرۍ باقاعده آغاز د کله نه کړو او کومې پښتو ادبي جرګې سره تړون لرئ؟ جعفر صاحب داسې ده چې شاعري خو د وړوکوالي نه کومه، خو چې کله مې د ښه کلام ابتدا کړې ده نو هغه د 2014 نه روح الله دوراني ادبي او ثقافتي جرګه چې کومه ده د نوخار، نو فلحال دغې د زم رازم ناسته پاسته دغه یې کوم. ښه جي، یقینا زموږ ملګري هم په انتظار دي ستاسو د شاعرۍ اورېدلو دپاره. څه به راسره شریک کول غواړئ؟ مننه. بس اول به در سره یو 2 شعرونه شریک کړم او د هغې نه پس به درته یو غزل ووایم چې قدرت دی چې ته داسې بې سینګاره ښکلی کېږي. قدرت دی چې ته داسې بې سینګاره ښکلی کېږي، زما د بربادۍ دپاره یاره ښکلی کېږي. او چې څومره د ملا بدرنګوي راته قسم دی، چې څومره د ملا بدرنګوي راته قسم دی، همدومره راته ته پروردګاره ښکلی کېږي. ډېر ښکلی. مننه. غزل دی، مطلب چې د حسن پلوشې خو د نګاره سړی وجني، د حسن پلوشې خو د نګاره سړی وجني، قاتل نظر دی اوس هم سم د واره سړی وجني. اوس نه بوځي سړی د خوړ غاړې ته مرګ لا، اوس نه بوځي سړی د خوړ غاړې ته مرګ لا، اوس داسې وخت راغلی چې په لاره سړی وجني. ډېر ښه دی دا بیا. مننه. اوس نه بوځي سړی د خوړ غاړې ته مرګ لا، اوس داسې وخت راغلی چې په لاره سړی وجني. او سمینه رانه غواړي تمام عمر ستا په څنګ کې، سمینه رانه غواړي تمام عمر ستا په څنګ کې، څه وخت دی چې بېکاره بېروزګاره سړی وجني. او خواږی د ژوندون د ترخو زهرو نه تراخه وي، خواږی د ژوندون د ترخو زهرو نه تراخه وي، دا ډېره غریبي هم زما یاره سړی وجني. مننه. تر څو پورې به زه د شرافت جامه کې ګرځم، تر څو پورې به زه د شرافت جامه کې ګرځم، د ظلم انتها پروردګاره سړی وجني. ډېر ښه دی. او شعرونه زما لولي او دا وایي خالق نوره، شعرونه زما لولي او دا وایي خالق نوره، خیالونه دې خواږه دي کلمکاره سړی وجني. ډېر ښه دی. مننه جي. وړاندې را سره هم څه شریک کړي. دا بل کلام دی چې د سرو ګلونو د ګلزار کله مې نه هېرېږي، خاص کر مسافر وروڼو ته یې ډالۍ وي دا کلام چې د سرو ګلونو د ګلزار کله مې نه هېرېږي، د لیوني زړه د قرار کله مې نه هېرېږي، د ښار خانان خو د غریب او د بېوسه سړي، د ښار خانان خو د غریب او د بېوسه سړي، د زړه نه ډېر اخلي ازار کله مې نه هېرېږي. ډېر ښه دی. او خندا چې مونږ به یې تل په سادګۍ کوله، خندا چې مونږ به یې تل په سادګۍ کوله، څومره خواږه و مور او پلار کله مې نه هېرېږي. ډېر ښه دی. مننه. خندا چې مونږ به یې تل په سادګۍ کوله، څومره خواږه و مور او پلار کله مې نه هېرېږي. او چا به اکثر د غره لمنه کې شپېلۍ وهله، چا به اکثر د غره لمنه کې شپېلۍ وهله، چا غږولو به ستار کله مې نه هېرېږي. مننه. چا به اکثر د غره لمنه کې شپېلۍ وهله،
چا غږولو به ستار کله مې نه هېرېږي او ما خالق نور نه په والله ځکه هېرېږي نه چې دی راته خوږ لکه د یار کله مې نه هېرېږي. ډیر ښه ډیر ښکلی ډیره مزه یې کړې ده. ملګرو سره نور هم څه شریک کې. مننه. دا یو بل کلام دی لنډ بهر چې ما دغه رخسار چېرته لیدلی دی ما دغه رخسار چېرته لیدلی دی دا سړی مې یار چېرته لیدلی دی. ډیر ښه دی. مننه. څنګه برې یوه لحظه وځي څنګه برې یوه لحظه وځي زړه دې ناقرار چېرته لیدلی دی. خیر دی بیا یې وکړه خو یو سوال کوم خیر دی بیا یې وکړه خو یو سوال کوم زور دی د انکار چېرته لیدلی دی. دا بیا وایي. مننه. خیر دی بیا یې وکړه خو یو سوال کوم زور دی د انکار چېرته لیدلی دی. ټول خوله خوله وي او زخمي زخمي ټول خوله خوله وي او زخمي زخمي تاسو مزدور کار چېرته لیدلی دی. ډیر ښه دی. مننه. ټول خوله خوله وي او زخمي زخمي تاسو مزدور کار چېرته لیدلی دی. هغه ګلدره خزان وهلې ده تا پېښور ښار چېرته لیدلی دی. خد دی. ووایه چې تا لکه زما په شان ووایه چې تا لکه زما په شان ځان پسې بیمار چېرته لیدلی دی. او دا په حقیقت کې چې وینمه دا په حقیقت کې چې وینمه خوب کې مې یو وار چېرته لیدلی دی. ډیر ښه دی. بیا وایي. مننه. دا په حقیقت کې چې وینمه خوب کې مې یو وار چېرته لیدلی دی. سله یې پوښتې رانه چې څنګه وي سله یې پوښتې رانه چې څنګه وي مونږه نوبهار چېرته لیدلی دی. ډیر ښه دی. او راشه خالق نوره تماشه وکړه راشه خالق نوره تماشه وکړه تا د زړونو ښکار چېرته لیدلی دی. ډېره زیاته مننه. ګرانه ملګري ډېره مزه یې کړې ده. غواړم چې یو غزل را سره بل شریک کړې نو بیا به پروګرام راټولو. ډېره زیاته مننه. د غزل نه مخکې به یو دوه شعره درته نور ووایم چې ارمان کله ناکله اوس زما درځي که نه ارمان کله ناکله اوس زما درځي که نه ارمان کله ناکله اوس زما درځي که نه رښتیا ووایه اوس درته ژړا درځي که نه او د علم داویداره په منبر د رات سړیه د علم داویداره په منبر د رات سړیه یو لنډه واقعه د کربلا درځي که نه شعرونه دي چې خاپونه یې د خپو د وخت بلا ته پاتې کېږي خاپونه یې د پښو د وخت بلا ته پاتې کېږي چې څومره مخکې ځي هغسې شاته پاتې کېږي ښه نه ده چې د اوس نه ورته شا کړمه ملګرو ښه نه ده چې د اوس نه ورته شا کړمه ملګرو دا هر څه خو به هسې هم دنیا ته پاتې کېږي مننه ښه نه ده چې د اوس نه ورته شا کړمه ملګرو دا هر څه خو به هسې هم دنیا ته پاتې کېږي پروا نشته که نور د وخت تېرو ځان سره یوړم پروا نشته که نور د وخت تېرو ځان سره یوړم دا شکر دی ضمیر خو مې رڼا ته پاتې کېږي دا ډېره بې صبري زما ښه نه ده خو ملګرو دا ډېره بې صبري زما ښه نه ده خو ملګرو اکثر ترخه میوه د صبر ما ته پاتې کېږي او زه هم په غم د خپل راتلونکي نسل ته جړېږم زه هم په غم د خپل راتلونکي نسل ته جړېږم ته ګوره دا وخت نوې کربلا ته پاتې کېږي زما مین خود سره زړه ته ګوره خالق نوره د عشق د ګړنګونو سره خواته پاتې کېږي ډېره زیاته مننه ډېر ښه ډېر ښکلی ګرانه ملګريه مینوال د ګوري اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ بلکل زه خپلو مینوالو ته دغه ویل غواړم چې انسانیت لوی عبادت دی پکار ده چې هر سړی انسانیت زده کړي او د انسانیت خیال وساتي او باقي به زه د خپله یوه ټپایزه د پیغام په تور باندې د مینوالو سره شریکه کړم چې مینه د توله را بهر کړئ مینه د توله را بهر کړئ انصاف په ټوله نړۍ ستر کړئ انسانیت راج د منبر کړئ زما لالا ته زیری ورکړئ پښتو د سر شوه زه د خاورې ایرې کړم مننه
مینوالو یقینا چې ستاسو به زموږ د دې ملګري خالق نور صاحب شاعري خوښه شوي وي. په دې سره زه جعفر شاه درویش سره د خپل ملګري ستاسو نه اجازت غواړم چې چېرته هم یې ښاد او آباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.